السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي ولاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. بیا هم کندهار عینو مینه ښارګوټی نو افغان شینواري رستورانټ ته راغلی یم. نو نن د دغه ځای کباب در باندې وینم. نو راځئ ولاګ تر پایه راسره تعقیب کړئ. کندهار ښار عینو مینه ښارګوټی. نو دلته نن کباب خورو له خیره سره. زما هم کباب ته هوا سوې وه نو په تاسو بیا ووینم چې څنګه کباب دی. دا هم بس افغان شینواری رستورانټ دی. شینواری خو نو تاسو معلوم دی چې په ټوله دنیا کې مشهوره دی. کباب پخیږي دلته له خیره سره. استاد سلام علیکم. څنګه یې؟ طبیعت ښه دی؟ خیرات دی؟ موږ ته به هم یو دوه کباب راکړې. صحیح ده؟ ښه خو زه صحیح دی پروا نه لري. نو څه فرق یې دی؟ زه وږی یم بیخي. دا ډېر په ښه ساحه کې جوړ دی دا هوټل. مخ ته کټون هم لري. کولی شي په دې کټو باندې مازدیګر باندې مال دغه ډېرې رش زیات. اوس دودان پورته کېږي د کباب. موږ هم تر اوسه اډر ورکړی نه دی. نو اوس به اډر ورکړو له خیره سره بیا به پر راتاسو بېرته. موږ هم غواړو چې د پسه کباب وخورو او دم اوس د پسه کباب تیار کړی دی. نو دې خوا ته یې هوټل دی، د ناستې ځای دی. اوس ګرمي ده کنې هلته به کښېنستلي وای. دغه موږ ته راوړه. دوه کبابه دې راوړي سید. دوه خوراکه کباب هو د پسه ده. هو سیخ کباب. او بل خو نو یو کوک موک شی به وروسته راواخلو چې هغه اماده شي. صحیح دی؟ نو اډر مو ورکړئ دوه کبابه. سیخ کباب د پسه ده. نو که څه مخکې مې در وښودل چې ښه ځای لري د ناستې د مازدیګر ټیم. خو اوس ګرمي ده نو دلته دننه به کښېنو. پکې هم چالانې دي. نو اډر مو ورکړی له خیره سره. اوس به یې وارې ووینو چې تاسو به د شاوخوا ساحه مو ووینم او چې موږ اډر به هم ووینو چې اماده کړی دی که یا. زموږ دا کمه دی استاذ؟ دا هغه دی؟ دا هغه زموږ دی. دا ټول هم موږ نه خورو. دا د بل چا دی. دونه خړنان هم نه یو خو. دې خوا ته ډېره ښایسته ساحه هم ده ورسره. داسې ورته وګورئ. نو دا د هوټل شاوخوا ساحه به هم در باندې ووینم چې دا هوټل کومه ساحه دی. نو اوس خو غرمه ده. دا ساحه مازدیګر ټیم ډېر ښه خوند کوي. پر دې کټو باندې خلک کښېني شاوخوا پر دغو کټو باندې. دلته خلک ناست دي بس څوک کباب خوري څوک بس دغسې ناست دي. نو زموږ کباب دلته اماده کېږي. نو تقریبا زموږ کباب نور اماده دی. د یو مو په انتظار دی. ورته ګوري. نو
د چینل لینک هم زه په ډسکرپشن کې ورکوم نو ویې ګورئ بلاګینګ چینل دی زما کشر ورور دی ثنا الله کوي نو ویډیوګانې در سره تعقیبوئ چینل یې در سره سبسکرایب کړئ او دود یې زیات دی یوازې دا زموږ خوارکۍ پاتې شو هم یوازې دا زموږ خوارکۍ پاتې شو هم یوازې دا زموږ خوارکۍ پاتې شو هغه اصلي هغه لکه سپي کو زما خیال او که خوندور نه و دونه غیبت په جوانۍ وکړم نو بیا دې غیبت کوو له خیر سره نو راځه بلا به کښېنو زه ماماده به یې راوړي خو موږ به ولاړ شو کښې به نو تقریبا ماده دی نو خوند به یې وګوره ډېر وخت ما هم منع کړه چې کباب خوړلی دغه روش ده و غورمه ده و دغه شیان دي هغه هم ځینې خلک انتقادونه کوي دا زما مینهوال چې ته مالګه ډېره خورې حال دا چې زما سره چې څوک یې هغو نه دي ویلي چې زه مالګه ډېره خورم خو دې ته فکر کوم په ویډیو کې دا مالګه بیخي زیاته معلومیږي نو دلته به کښېنو له خیره سره چې کباب راوړي له خیره سره څنګه و یو څه صحیح معلومېدی که یا ښه ښکاره که چش لري بله ساده شینوارې کړایي چکن کړایي ده و دیګي کباب ده و ساده چوپان کباب هم ښه خوند کوي چرغه ده و کرک کباب هم لري دغه دی کرک کباب نور نو دغه شیان دي چکن ریشمي په وریجو کې چش لري وریجې مایچه پلو ده کابلي پلو ده پلین پلو ده ډېر شیان دي پکښې کې دا نو مشروبات دي یعنې د څښاک شیان دي دود پتي هم لري شیدې چای شیر چای چکني خو راغله او ډوډۍ ګرمه ده ډېره مننه قربان شي ګرمه ډوډۍ چکني چې اوس کباب راوړي هغه در باندې ووینم چکني ته خو نو نه یې راغلي کباب ته راغلي یو دانه کوک راوړه لالی تور کوک راک که یخ که یخ نه یې مې راکړه یا غټ راک نو کباب راغلی که څه خوراک یې څه داسې ډېر کم سوی دی ښه بیخي کم سوی دی نو خوند به یې وګورو چې څنګه دی بې ډوډۍ خو نه خوند نه کوي غوښه خوند کې ولاکه به دی خو سایز یې ډېر کوچنی دی مننه ژوندی اوسه الحمدلله کباب مو نوشي جان کوي واقعیت هم ښایسته کباب غوښه یې ډېره تازه وله نو خوند مو ورباندې واخیستی ډېر وخت مو کباب نه و خوړلی البته روش و غورمه و دا شیان مو خوړلي ول نو په نظر کې مو ومال دې افغان شینوار رسټورانټ ته به یې ورځ ورځم او په تاسو به مې وینم نو که چیرې غواړئ چې په راتلونکي کې د افغانستان د مشهوره خوراکو ویډیوګانې ووینئ نو نظر مو لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ چې بیا کله کله د خوراکو ویډیوګانې در سره شریکوم نو تر راتلونکي ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ